که څوک غواړي چې خپل اسلام تقویه کړي د بل چا په معاملاتو کې کار مه لرئ. د څو ښځې وکړي، هو دا ولې طلاق شو، هو دا زوی ته وګوره، هو دا لور ته وګوره. نه 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 نه، خپل ژوند په باره کې تشویش وکوئ. خپل ځان به متاسفانه موږ ژوند به بدبخترین ژوند لرو، لیکن خپل ژوند تشویش نه د نور ژوند زموږ کار وي. پلانکې کور، بستانکې کور د خبرو. حتی بعض وخت کې بعض دوستان دي، ملګري دي چې زنګ ته وایي چې نوم واخلي، مثلا دا پلانکې څنګه دی؟ ته ورته چې ښه دی. نه نه نه، څنګه دی؟ یعنې کوشش کوي چې یو غیبت ته ماحول جوړ کی دکې به ستا کار نه وي، ستا به خپل ژوند سره کار وي. او دا حدیث هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مؤمن هغه څوک دی څوک چې هغه څه کې کار نه لري کوم چې د مربوط نه لري. سیاست دی بل دا چې ستا مربوط نه ده، ته پکې چې بدلون نشي راوستی، کار پکې نه لري. او لینن په خپل کتاب کې ویناګانو کې وایي هغه کسان چې په سیاست باندې بحث کوي او پوهیږي چې موږ هیڅ تغییرات نشو راوستی، هغو ته بیزي ایډیټس وایي، یعنې مصروفه قمقل خلک.